دوستانو د یوې کورنۍ 23 کسان اوبه وړي دي. راځئ چې دغه ویډیو وګورو. ډېره د غم نه ډکه ویډیو ده. راځئ دا وګورو. زمونږ ټوټل 23 کسان چې دي هغه وفات شوي دي سر. خپل ذاتي طور باندې کې زما مور او پلار دي سر. یو مې پکې رور دی او د هغه ټبری او سره یو ماشومه. ټیک ده. د دې نه علاوه زما دوه ترونه د هغې ټبری د هغې ماشومان دغه شانتې د هغو فیملی چې دي نو دا ټوټل په دغه کې 23 کې چې دي. خپله په هغې ټایم کې 9 ما پیپر له تللی وم سواړی ته. بیا په 2 بجې باندې راورسېدم ماسپښین. نو دغلته په دې لار کې د ملکپور نه په بره راتلل چې وو هغه پیدل نو چې کله زه را روان وم ما سګنل کار نه کوو نو خلکو مو ماته کتل. نو زما وجود څه محسوس کو چې مطلب څه چل دی برا. نو زه چې بیا څنګه د کلي مخې ته راورسېدم نو هلته کې خبر شوم کسانو راته وایي چې مطلب ستاسو مړي د فلاني کره درې پراته دي په بل ځای کې درې په بل ځای کې درې دي. نو زمونږ ټوټل 23 کسان چې دي هغه وفات شوي دي سر او دوه چې دي هغه فلحال زخمیان دي. نو هغه خو الله پاک هغه ټایم چې دی هغه تیر کړی دی او څومره چې زموږ برداشت وشو الله پاک مونږ له مطلب هغه صلاحیت راکړی او مونږ کړی دی ځکه چې دا کار د الله د طرف نه و که نه. خو بیا زمونږ لږ ډېر تشویش دا و چې زما یو تره و SST ټیچر و په دې GHS ډوکړه کې نو هغه لاپته و بیګا پورې. نو موږ ته په هغه باندې ډېر زیات غټ تشویش و نو الله پاک هغه هم بیګا پیدا کړو د هغه موږ بیګا اخرنۍ جنازه چې وه هغه وکړه. نو نن مونږه ځکه مطمئن ښکارو چې لکه مطلب زمونږ هغه هم چې دی هغه لږ ډېر کنټرول شو که نه او نور خدا د الله پاک کړل دي مطلب هغه کول هم کوي اغستل هم کوي ورکول هم کوي. په دې کې د انسان وس دس چې دی هغه نه رسي. دا خو صرف هسې یو تماشه ده مطلب دی ورته راغلی راتاو کړی دی ګراونډ ته بال دی یو به پرې راځي پله ته به وي بل او په آخر کې ویا مطلب دی یو چرته ځي او بل چرته ځي. نو مونږ الحمدلله مسلمانان یو دا زمونږ عقیده ده چې مونږ پیدا مرګ یو دې کې به مونږ هېڅ ټینشن نه لو لکه چې مطلب داسې چل وشو ځکه الله پاک چې دا په تا باندې امتحان نه راولي بل الله پاک وایي چې زه په چا باندې ظلم نه کوم د سره دومره یو شیز په کس باندې بار کوم چې څومره دی وړی شي دومره بوج دی وړی شي نو او الله پاک به په هغې سړي امتحان راولي کمې چې خوښي دا بالکل شور خبره ده. انسان به په دې باندې هېڅ کله ناشکري چې دا هغه نه کوي. مونږ له شکر په دې ټایم په بالکل دا د الله له طرفه دی. مونږ له باندې شکر پکار چې کله الله پاک یو کار ستا باندې راوستو ته د الله پاک په هر کار باندې شکر. فیملی کې ستا څوک خپل ذاتي طور باندې کې زما مور او پلار دي سر. یو مې پکې رور دی او د هغه ټبری او سره یو ماشومه. ټیک ده. د دې نه علاوه زما دوه ترونه د هغې ټبری د هغې ماشومان دغه شانتې د هغو فیملی چې دي نو دا ټوټل په دغه کې 23 کې چې دي. او غیب خو اوس څوک نشته نه جي نه اوس ټول پیدا دي او پیدا دي. اوس خلک ډېر خلک دا دي چې د چا هغه فیملیان یې ورکې دي لا اوسه پورې پیدا شوي نه دي د ګټو نه دي. جی بالکل. نو هغوی هغه زړه کې اوس هم هغه ویره ده هغه څنګه چې تاسو ته ما ووایي که نه او یو تشویش چې مطلب دې ما صرف ځای ته ورسولی بس چې زما غم چې دی دا ختم شو. خاورو ته اوس په آرام ستاسو حوصلې د ستاسو مهرباني شي. مونږ به هم د دې ځای نه ډېر مطمئن لاړ شو. ټیک ده ستاسو حوصلې پستې نه دي. بالکل. دا زمونږ د صاحب نه سره لږ شانته کې امداد دی بس. ټیک ده سر مهرباني الله ښه ساته مننه ډېره مننه جزاک الله. الله دې ستاسو دا غم په تاسو باندې حسان کړي. او څنګه چې تا ووایې که نه دې نه مخکې ما ووایي چې دا الله رب العزت راوستی په مونږ یو امتحان دی او په دې امتحان کې بس مونږ د صرف شکر ایستل پکار دی. او څنګه چې تا ووایي چې مطلب یو ځای ته یو چا ته غوره شي هغه انسان باندې الله رب العزت بیماریانې راولي سخته راولي تکلیف راولي نو بیا هم په دې حال شکر دی او الله دې تاسو له مهرباني الله خدای تاسو له صبر درکړي. ډېره مننه. السلام علیکم. صحیح جی مننه. السلام علیکم. یو جهان